محترمو لیدونکو که چیرته زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ نو لومړی زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. کله چې موږ نوې ویډیو پورته کوو نو لومړی به تر تاسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو لیدونکو او مینوالو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې باره تنغښتې وئ. مینوالو، دا دی نن بیا حاضر شوی یم چې ستاسو په چوپړ کې یوه نوي او خوندوره ویډیو چمتو کړم. ملګرو، یو ورور وټساپ کې پوښتنه رالیږلې وی چې ته بار بار دا خبره کوې چې ستاسو ډیټا په موبایل کې هیڅ کله هم نشي خوندي کیدی. نو موږ څنګه کولی شو چې خپله ډیټا په یو خوندي ځای کې کیږدو تر څو څوک یې هیک نشي کړی؟ نو د دې پوښتنې په جواب کې به لومړی تاسو ته ووایم چې دا خبره حقیقت ده چې بالکل په موبایل کې تاسو ډیټا نشئ کیښودلی د دې لپاره چې څوک یې هیک نشي کړی، بلکې هر قسم پاسورډ یا هر قسم سیکیورټي چې تاسو په موبایل باندې ولګوئ نو بالکل هغه له منځه تلای شي. یعنې دا امکانات شته چې ستاسو سیکیورټي ماته شي او ستاسو سامان غلا شي. نو د دې لپاره به تاسو لومړی لاړ شئ خپل موبایل ته. موبایل کې به تاسو یو اپلیکیشن وګورئ. کله چې هغه اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې موجود وو نو تاسو کولی شئ چې په هغه کې خپله ډیټا یا شخصي شیان کیږدئ. نو هغه بیا نشي کولی چې څوک یې ماته کړي او یا یې پاسورډ مات کړي او یا هغې ته داخل شي. نو د هغې اپلیکیشن نوم ده ډراپ باکس. کله چې موبایل کې دا اپلیکیشن موجود وي هغه په بیلو بیلو نومونو باندې په موبایل کې موجود وي. که چیرته ستاسو په موبایل کې دا اپلیکیشن موجود نه وي نو تاسو کولی شئ چې دا له پلی سټور څخه راواخلئ. نو ډراپ باکس په نوم یو فولډر ده، هغه ګورم. زه ځم خپل موبایل کې هغه اپلیکیشن ګورم. دلته یې ماته لیکلي ډرایو. د ډرایو باندې کلیک کوم. کله مې چې کلیک وکړ دلته زما انټرنیټ شته نه چې تاسو ته زه مکمل جریان ووایم یا مکمل آی ډي درته جوړه کړم، مګر دومره به درته ووایم چې کله چې دا تاسو خلاص کئ نو دلته به ستاسو نه اپډیټ غواړي. نو تاسو به لومړی د اپلیکیشن اپډیټ کړئ او بیا به انشاءالله چې ستاسو د اپلیکیشن د استفادې وړ وګرځي. نو کله مو چې دا خلاص کړ دلته به تاسو ته لومړی دوی اپشنې درکړل شي، یو ساین ان او بل رجسټر. تاسو به داسې وکئ چې لومړی به رجسټر کلیک کئ او رجسټر کې به تاسو هغه ایمیل او یا هغه د جیمیل آی ډي ورکړئ کومه چې ستاسو پرسنل یا شخصي آی ډي ده. هغه به رجسټر کړئ او د هغې نه بعد به تاسو دغه خلاصه کړئ، یعنې ساین ان به یې کړئ، داخل به شئ. کله چې داخل شئ نو ستاسو آی ډي به خلاصه شي. دې کې ما خپله آی ډي خلاصه کړي د ګورئ، ذبیح الله ایمان آفیسل، دا هغه آی ډي ما خلاصه کړي. نو دې ته ضرورت نشته چې زه بیا داخل شم. نو کله چې تاسو داخل شوئ دغه ځای به خپل کې کوم ځای چې تاسو اوس دا بټن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ دلته یې ماته لیکلي اپلوډ. زه اپلوډ باندې کلیک کوم. اپلوډ مو چې کله کلیک کړ دلته موږ اپلوډ خپل موبایل ته وړي. دلته زموږ موبایل کې ګیلري، فوټوس، ډرایو او هر څه چې غواړئ دې ته تاسو پورته کولی شئ. د یادولو وړ ده چې دا ډراپ باکس چې دی د خپله 50 GB راځي، یعنې ستاسو ډیټا تر 50 GB پورې دا په خپل ځان کې زیولی شي. نو تاسو کولی شئ چې دې ته فوټوګان، دې ته ویډیوګانې، دې ته اډیو هر څه پورته کړئ. نو کله مو چې ګیلري کلیک کړه دلته به تاسو ګیلرۍ ته یوسي او تاسو کولی شئ چې هماغه څه چې پورته کوئ پورته یې کړئ. بیا یادونه کوم محترمینو، که چیرته تاسو دا شیان پورته کړل نو د هغې وروسته به تاسو له دې څخه بهر شئ. کله چې بهر شوئ نو تاسو به بیرته اپلیکیشن ډیلیټ کړئ او کله مو چې ډیلیټ کړ نو تاسو خپل موبایل استعمالوئ. کله مو چې ضرورت شو چې هماغه شیان بیرته زه موبایل ته راوړم او یا یې فقط وګورم نو تاسو کولی شئ چې بیا ډراپ باکس فعال کړئ
او خپل شیان وګورئ او را ډاونلوډ یې کړئ. نو تاسو ته به زه هغه ډرپ بکس هم در وښیم چې هغه ډرپ بکس چې دی هغه کوم رقم دی او څه نوم لري، پلی سټور کې شته یا نه، تاسو ته به زه تصویر وړاندې کړم. نو ډرپ بکس چې دی هغه دا قسم دی، دا وګورئ دا ډرپ بکس دی چې په پلی سټور کې تاسو پیدا کولی شئ. نو مینوالو که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوي وي زموږ ویډیو ضرور در سره لایک او شیر کړئ، او که کومه نیوکه یا کوم وړاندیز او یا کومه پوښتنه لرئ نو زموږ سره یې په کمنټ کې شریکه کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. د الله په امان.